دا یو تپوس کړی دی چې یوه جنۍ یو هلک سره واده وکړي او د هغې حاجت نشي پوره کولی، یعنې هغه نامرده وي او جنۍ ته طلاق غواړي او هلک طلاق نه ورکوي او په دوکه یې ترې بل او په دوکه یې ترې بار ملته لاړ شي، نو جنۍ د بل هلک سره واده کولی شي که نشي کولی؟ جواب دا دی چې داسې د هغه د پرېښودلو بغیر خو دا واده له چا سره نشي کولی، دا په نکاح کې ده فلحال. خو د هغې دپاره طریقې کار شریعت ښودلی موږ ته. هغه طریقې کار هغه دا دی چې کله یو هلک هغه نامرده وي او هغه د خپل کور والا حاجت نشي پوره کولی، قاضي ته به راپورټ پیدلی شي، عدالت کې به راپورټ پیش کړی شي. قاضي به دا راوغواړي ده ته به یو کال مهلت ورکړي. یؤجل العنین سنتن، دا د احادیثو نه معلومه ده چې کوم نامرده کس ته به یو کال مهلت ورکړی شي چې په دې یو کال کې دننه تنه ته خپل علاج وکړه، او که علاج دې ونه کړو نو بیا به ښځه ستا نه جدا کېږي. نو کله چې هغه له یو کال مهلت ورکړلی شو، هغه پکې خپل علاج ونه کړو یا هغه علاج ونه شو، نو بس بیا به قاضي ورته ووایي چې اوس دا ښځه پرېږده. که هغه نه پرېښودل نو قاضي به په زور باندې پرېږدي. د دې لپاره موږ طریقې کار دا دی چې دا جنۍ چې کوم دا په عدالت کې راپورټ پیش کړي او دا هلک په بار ملک کې دی، نو په هغه په طریقه باندې د هغې ورور به راوغواړي، د پلار به راوغواړي او هغه به په دې طریقه باندې راوغواړي، یا به په ټلیفون باندې په آنلاین باندې کي او ته به چې شا به دې جنۍ ته طلاق ورکړه. چې طلاق یې ور ورکړو بس بیا به د بل خاوند سره نکاح کولی شي، لیکن چې څو پورې هغه پرېښي نه نو داسې نکاح کولی نه شي.